کله نه چې نظیر له ویکسین والے دی نو ډېر را پسې نښتي اوس دې کتونکو ته ووایه چې څه چل دی شابه ته ما ته څه دی چل کله نه مې انجکشن والے جسم مې کار نه کوي والله دماغ مې مو سره کار کوي ګونه سره ګډ وډې سم نه پورې مې بدن کار نه کوي صدریاب ته راغلي یو او د چوټۍ د مازدیګر دلته تېرو تاسو هم راسره دا وګورئ چې په صدریاب کې څه دي ماشاءالله تاسو کدی شي دا د ماشومان غړ غړ کسان هم پکې ناست دي او د مازدیګر نه خوندونه اخلي خپلو ماشومانو سره دا پکې زبردست دکان دی تاسو کتلی شئ د ماشومانو ډېر زیاتې کھلونې پکې موجود دي او ورسره نور هم بلا څیزونه شته دی ګپس پکې هم خرڅېږي که څوک د چا دپاره څه اخلي نو بلکل غشتي شي دلته ښایسته دکان دی زبردست این سایډ صدریاب فیمس ځای دی زبردست سپیشلی زیارت جمعه او اتوار دا پکې ډېر زیات رش وي دا زما شاته چې کومه کښتۍ ده تاسو ته ښکاري دا جنریټر والا یو ویډیو مې بل اوس کته د دې مقصد صرف دا ګڼم دي ځای کې چې یو کس پکې یو سایډ ته دغه سایډ ته چې کوم دي دې طرف ته دغه شان تیزه و دغه کس پکې ناست وي او هغه به ورته وي بار به ورته وي تیزه که نو اخره کې څه چلو شو بعضې ملګرو به ویډیو کتلي مې چې هغه راغورځېږي او انتهایی انجري شي انتهایی لهذا تاسو چې کله دې ځایونو ته راځئ د سیفټي مکمل خیال ساتئ او دویمه خبره دا څیزونو ته کله مه ورځئ چې کومې کې ستاسو د ځانونو خطره وي کومې ته تاسو ته نقصان میلاویږي هلته کله مه ورځئ دغه څیز دی دا پکې د رایډینګ دپاره دي په کرۍ باندې که څوک په دې باندې چکر وهي بالکل وهلی شي هغه ما ویډیو کې راوسته دغه ما چې کوم پیغام ورکړم ملګرو ته نو هغه دی واورېده چې دې نه چې کوم کسه بل ځای راغورځېدلی و هغه پیغام ما په دې ویډیو کې ورکړ نو دلته دې څیزونو کې داسې کېناستل نه پکار دا خو انتهایی خطرناک دی راځئ مخکې راځئ چې څه دي راته دا وایي 100 روپۍ د 100 باسي 10 روپۍ کومه کیمرا ده سره دا 60 دی ده 60 دی دا قیمت یې څه دی دا ډبل لینس 1 लाख کې پروت دی ډبل لینس سره 1 लाख کې کوم لینس دی وسره یو 2835 دی او یو 75000
پکچر په کومه وباسي 7500 باندې بدی وباسه ما دا په 22000 شوی دی هغه ما سره راغلی ولاګ تیارو من دا پکې ځکه راغلی هغه بل په 16000 شوی دا هرې لګ دا بیسټ اپ لک یار څونه روپۍ دن کړي یاره بس فهم نه 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 های امام داسې وایا الله شمارلې مې نه 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 وس اندازه ته نه وایا 200 ما زیګر راغلی 300 بدی کړي سلو بجې راغلی 4 بجې راغلی او کوم ورځو کې راځي زه خو دا نه راځم خو دا هغې نه مخکې چې دی نو څه ني زما چینل ځان سره سبسکرایب کا ها کوم ځای؟ ته پکې راغلی صحیح ده درک ټي وي DARD ګورې ما ته لږ نوم نه وکړه دې پکې زما چینل هم سبسکرایب کړي صدریاب ته راغلی او دلته بالکل د روزګار دی فوټوګرافي روزګار یې دی چینل خو سرچ کې دې ملګري له زه خپل چینل راړو درک ټي وي دا کیمرا په څه جی کیمرا کیمرا دا زما چینل دی سبسکرایب هم کا او دا بیل آیکن هم ورسره ووهه صحیح دغه زما نوی بلاګ دی د سنان بن سلمان دی طرف دغه بلاګ صحیح لایک شیر ها یا مثلا زه ډیره مهرباني الله په امان بس کو نه جزاک الله بیش ډیره مهرباني ډیره مننه الله په امان الله په امان سو دیس از صدریاب انجوای وکي محامدي انور په پریوته دی بلکې پریوته او مازیګر نه وکي خلک ډیر زیات خوندونه اخلي دغه کشته کې هم کسان تیار دي ولاړ دي او چکر وایي کوي تاسو راځئ د سین غاړې ته وځو راځئ وخان پکې اوم ګرځي په دې باندې اوم سورلی په دې باندې اوم سورلی کیږي الګ پیسې ورغی دا بالکل دې صدریاب د اتوار مازیګر او په صدریاب کې اسونه به هم تاسو پتی شي چې سړي زه کوشش کوم چې ټول هر څه تاسو وښایم او د پردې پکې بالکل خیال وساتم زبردست ځای دی ښکلي دا زنګو ولاړه دا چې کوم دا نو دا ولکه خیال کوه بریک دې نه لګي ظالم اوس پرې وهلی وم دلته به ګورې صدریاب کې چې ګرځې ګورې مخکې وروستو به ګورې څه پته لګي ځای پکې دا واړه واړه ګاډې روډي ما تاسو ته خبره وکړه او ماشومان ورته کیني بریکونه نه لګي اکثر د پاره په مخکې بریک باندې کنټرول کوي بس څوک یې پې والي ډېر زیات خیال کوي دا زه راغلم اوس د صدریاب هوټل سایډ ته دا هوټل سایډز دي د سیلګرۍ چې کوم ځای هغه دغه ځای دی او د هغې نه پس چې کوم دی بیا دلته دغه کوي دا خپل خوراک کوي دا زه اوس د سیلګرۍ د ځای نه چې کوم دی یو سایډ ته راغلم د سیند غاړه سردریاب کوم ته چې سردریاب ویلی شو دا ځای چې کوم دی دا په دې باندې مشهور دی دلته څه دي دلته کشتیانې دي او کپلز راځي نور ډېر کسان راځي دوستان راځي یاران دوستان راځي هغه دلته څه کوي دې کشتو کې ویډیوګانې جوړوي کشتو کې چکرې وخي ماښام اذانونه هم شروع شو ویډیو به لږه دغه دا د سیند غاړه ده او د سیند غاړه دلته زیاته زبردست دا ټول ملګري ناست دي انجوای کوي دغه محامي دي روډ باندې رشم دي دغه دي سردریاب زیاتره خلک راشي نو هغه ځایونو کې چې کوم د سیلګرۍ ځای دی د سیلګرۍ ځای دی هلته خپله انجوایمنټ وکړي هلته چکري ووهي چې د هغه ځای نه ستړي شي نو بیا د سیند غاړې ته ماښامي کې راشي او دلته چې کوم دی په کشتو کې چکري ووهي د سیند غاړه نه واپس راو لیټس فایند سم بیسټ پلیس فار خوراک چېرته ځان له ځای ګورو او دغه مونږ هم دغه ځان له مازدیګرۍ خشته کړو راځئ ما سره
کوم دي دا کبان دي دا بل او دا صدریاب چې کوم دي تازه کبان دي خو چونکې لږ وړي دي د وجې نه کسان نه پوهېدي کې نشه لږه زیاته وي او دا چې کوم دي نه خواږه کبان دي ترسکون دي او په دې کې هم نشه لږه زیاته وي دي نه کولی خبره دلته دا ده شاته چې کوم دی ورکوټ شان جومات دی نو دلته پکې منظم کولی شي او زما ملګري چې کوم دي د کبانو په اډر نو هغه ټول ناست دي هغه دې ناست دي او زما چې کوم مخکینی ولاګ دی هغه ګوري هغه انجوای کوي بل دا دی عثمان هم ناست په انتظار کې او چې کوم مخکینی ولاګ دی هغه ګوري او نظیر چې کوم دی هغه مخکینی ولاګ یې راغشتی دی هغه ګوري نظیره ولاګ دی وکړه ډېر مزیدار دی مزیدار دی انتظار کې ها ځه انتظار کوه ها ولاګ وګوره ځه اډر راشي د هغې نه تاسو سره کلیپ شریکوم څنګه یې پخ کړي د هغې ذایقه تاسو ورته هم راتلی شئ ماشاءالله دا ډېر زبردست پخلی کوي مخکې ورته هم راغلي یو او زه ګورو چې څنګه دي تاسو سره شریکوم